اتم دعا دا روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا صحیح بخاری صحیح مسلم کی نور کتابونو کی دے او سو پیری دا واقعہ منگ بیانا کردے اگوی چی بیتو عند خالتی میمونت بنت الحارث رضی اللہ عنہ ما یو پیر شپو کرد اخپل خالق کرد ترور کرد چی دا غینم دے میمونہ رضی اللہ عنہ و دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا دا ترور دا مور خور دا وبات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عندها او دا شپا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سروا او دا مسئلہ منگا تفسیر پا درسونو کی ذکر کرده و سورة الاحزاب کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا شپو دا تقسیم دا واجب نو خدا باغا دا خپل طرف ندا کار کو یعنی آغا تا دا اجازتو چی دا کمی زنانه شپرا مخی کیو دا کمی ورستو کی خدا دا آغا اوچت خویو چی دا اختیار با وجود باغا تقسیم پا طولو کی یو شان کو هرچی امتیان دی نو پاگوی باندی تقسیم یو شان کول دا واجب دی چی رچا دیری خزید کاغا دیدی سی تقسیم کی چی یوش پدلتا یوش بلش پالتا بلالتا یا دا ابتی پا ترتیب سرے کی یا زیادتا و کم الغرد چی طول لبکی حق ورکی نو دا اوگد حدیث تا اوگد قصه دا منگ بیانا کرده کنا چه تا موریدی لی دا او دست پار اوبکی خود دا شو اوگد قصه دا سو پیری ما بیان کرده یو پیر ندا نو بیا دی کتاب کی دی خبری نبات سدی وبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندها بیا سدی بیا سدی دی کتاب کی نور سدی مخ کی دری نقطی دی کنا سا مطلب شو یعنی دی که خبر اشتی خو مختصر شوید دا دا لیکلو طریقه دا خواه چا لکه هر قسم تعلیم کرده که اگر دینی و که دنیوی دا دا لیکلو طریقه دا چی کل خبر مختصر که نو بمنز که بیسو ٹکی دیسی ولگه بیا مخ که خبر ولی که دی ٹکو مطلب دا شو چی دلتا خبر اشتی زلتا هم کتاب کی سری تا سماتو گو رہی دین بعد دری نقطی اشتی که نشتی مانا چی حدیث مختصر کرده نو وکان یقول فی سجوده پا سجده کی داوی ذکر چی مقصدی خبر دلتا دقا ده پا سجده کی دا دعاوی اللہم اجعل فی قلبی نورا یا اللہ وگرزو زما پا زڑکی رنا وفی بصری نورا او زما پا سترگو کی رنا وفي سمعي نورا او پا غوگونو کی رنا زما پا غوگونو کی رنا وعن يميني نورا او زما خی طرف ترنا وعن يساري نورا او گس طرف ترنا وفوقي نورا او زما دا پاس رنا وتحتي نورا او زما لاندی رنا وامامي نورا او زما مخی ترنا وگرزو وخلفي نورا او زما شات ترنا وگرزو وجعل لي نورا او زما دا پار رنا وگرزو وشی اللہ رب العزت تا چا پزڑکی نور ورواچی رنا دا ایمان رنا دا ہدایت رنا دا دینداری او پا غوگونو کی او پسترگو کی او مخ کی او شاتا او برا او کتا او خیتا او گستا نو دا سڑے بیا جون ام دا دقا پا دقا رنا کی تیری کم رنا چوتا اللہ ورکڑا دلتا مراد رنا دا دین دا بجلی تی نا دا مراد چی اللہ زیرت روحانک با بجلی سرا نا بجلی تی نا دا مراد ایمان رنا دا ایمان یا اللہ راکا چی ہر طرف تما سر رنائی او دا قرآن که اللہ دا دی نور تذکرہ کردی دا بکم صورت کی دا دی نور تذکرہ دا بکم صورت النور کی او دا رنا اللہ خاصو بندگان اللہ ورکی پا دی مسلمانانو کیم ہر چاہتنا ورکی گوری اللہ بید آگئی ناشنا مثال ذکر کرده مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. مثال دا غرنا دي سيدي زبط ذکر کر. مثال دا غرنا دي سيدي دا غرنا دا مؤمن بزرکی كمشكات فيها مصباح، یو تاقچه ده او پا دی تاقچه کی دیوه ده. المصباح في زجاجة، دا دیوه بیا پا شیشه کی ده. الزجاجة كأنها كوكب دري، دا شیشه دی سی پڑقیگی لکا ستور پڑقیدون کی صفا سترہ مزیدار. بیا پا دی کی چی کم تیل چولے کیگی اگا تیل دا زیتون دا خانه دا ونی دی. دا زیتون تیل خم لیدلی کن تک زیر سم پڑقیگی سمر تیل چی تاسو گوری مقام بیٹولو کی خیسته تیل چی سڑو تا گوری اگا دا زیتون دا تیل دی. برکتی ونه دا چی پاگی باندی نور لگی، لا شرقیه ولا غربیه، نه مشرق ته نه مغرب ته بلکې نور ته مخامخ ته. الله وی ور خو لا پرېږده چې ور ورته ورواچوه خو بیا بل شان رڼا کوي، ځکه چې تاقچه ده، په تاقچه کې ډیوه ده، ډیوه په شیشه کې ده، په شیشه کې تیل د زیتون دی. خیال کوي چې سوچ کوي چې دې ته ور واچوي دا به څنګه ورغلي. الله وی بغیر د ور ورکولو نه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نږدې دي تیل د دغه ډیوې چې هغه رڼا وکړي بغیر د دې نه چې اور ورته ته ولګي. نو چې اور دې ورته ولګوو نو بیا خو رڼا د پاسه رڼا شوه. بیا مخکې الله وی یهدي الله لنوره من یشاء، دا نور دا الله دا رڼا دا الله چې د مؤمن په زړه کې ده، دې ته الله هدایت ته هغه چا کوي چې د چا دپاره یې وغواړي. خبره دا ما کوله چې دا نور هر چا ته نه میلاویږي او دا خاص نور دی. دا چې د مؤمن په زړه کې وي که نه نو هغه ته د خپل زړه کیفیت معلومي چې څنګه وي. بیا په غوږونو کې د نور څه مطلب دی؟ غوږ کې نور معنا دی په دې غوږونو باندې هغه څه اوري چې څه الله غواړي، په سترګو هغه څه ته ګوري چې څه الله خوښوي، مخې ته دته نور، شاته نور، هر طرف ته دته د دین رڼا ده، دی په رڼا کې ژوند تېروي. او دغه ایتونو کې مخکې الله د کافرانو خبره ذکر کړې ده، نو بیا وایي ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، چې الله چاله دا رڼا ورنکړي که نه نو څوک هغه ته د رڼا نشي ورکولی، او دا رڼا بیا د هغه سره نه، هېڅ رڼا ورسره نه وي. نو سوال د الله نه دا کور ده څنګه دعا ده ښایسته چې دا نور الله تا ته نصیب کړي او ته د مرګه پورې ژوند په دې نور او په دې رڼا کې تېر کړي چې هغه د الله له طرف نه خاص ده. نو ستا به څنګه ژوندي؟ ګوره دوه کسان رواني په لاره باندې او دواړو ته یو ځای داسې راشي چې هلته د الله نافرماني کېږي. دا یو ورشي دا بل نه ورځي، دا چې نه ورځي که نه د سره نوري رڼا یي د الله طرف نه، دغه رڼا ده. د دې رڼا په برکت سره د الله د نافرمانیو نه به ته بنې او د دې په برکت سره به ښایسته ژوند تېرې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا نور د الله نه غوښتو. هغه ته خو الله دا نور نصیب کړی و که نه و ته؟ ولې غواړي؟ زیادت دپاره یوه، دویم چې امت یې زده کړي، امت ته ښایي چې ګوره دا رڼا د الله نه غواړي، دا رڼا اصل پکار ده. دا رڼاګانې د دنیا ده او دا چې دلته موږ څه جوړ کړي دي دا نقلی دی، جعلي دی، دا څه وخته پورې دي. لکه بعض کسان دا کوشش کوي که نه، او دا خو د هر انسان فطرت دی او طبیعت دی چې زما طلایي مزداره وی او رڼا وی، دا سوچ د هغه رڼا په کار دی چې قبر کې ستا په کار راشي، په هغه توره تیاره کې یو رڼا جوړول غواړي، هغه ځای کې یو د طلایي بندوبست کول غواړي چې هلته ستا ژوند مزیدار شي. دلته که رڼا یې هم نه نو څه تندر راولیږي، ورې څه چل کېږي. اوس هم بلکې زموږ په علاقو کې
موږ یې پیژنو. داسې خلک شته چې له د هغوی طرف ته بجلی نشتې هم که نه نشتې پښتنو کې نشتې ښه ډېرې علاقې داسې دي. نو څه چلو شو هغوی له ژوند نه تېرېږي ښه برابر تېرېږي. او ولې موږ چې هلته خپل ملک کوو دا په مخه قصه کوو نو راله ولاړه په مخه په دې تیارو کې ناست یو نو څه چلو شو موږ له ژوند روان نه دی. اصل نور رڼا د دین پکار ده. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. نو دا دعا قیمتي دعا ده، یاد یې کړئ او په مخ یې د الله نه غواړئ. بیا دلته تنبیه ورکړې ده وایي په سجده کې هره دعا غوښتل روا دي. په سجده کې هره دعا غوښتل روا دي. هر قسمه دعا چې د الله نه غواړي غوښتی شي. خو بیا وایي دا مسنون دعاګانې ډېرې غوره دي. ولې غوره دي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي. چې د پیغمبر نه رانقل وي نو هغه دعا خو به داسې نه څنګه چې زموږ دعا ده. نور خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اجازت ورکړی دی چې په سجده کې د الله نه دعا غواړئ. دی نه دي ویلي چې سجده کې هغه دعا غواړئ کومه چې تاسو زما نه اورېدلې ده. هر دعا غوښتی شي خو چې د پیغمبر نه رانقل شي هغه بیا ډېره غوره ده.